د خوست ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په تیر 1403 کال کې څه باندې 80,000 کسانو ته د نفوس د احوال ثبتولو اړوند خدمتونه وړاندې کړي. د دغه ولایت مقام ویان وایي چې تیر کال د احصایې او معلوماتو ریاست 58,904 الکترونیکي او تقریبا 17,000 کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي. 1000 شاوخوا د زیګون کارتونه ویشل شوي دي. د تیر په پرتله د خوست ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست کارونه چټک شوي دي. وخت ونه وخت د خوست ولایت په کام رهبري له دوی څخه څارنه او لیدنه کوي او د دوی همدا قسم د آسان خدمات کومه څانګه چې ده الحمدلله فعاله ده او شپه ورځ د ولسونو په خدمت کې ده. خوست میشتي ولسونه کولی شي چې په دغه برخه کې خپل ستونزې پر وخت حل کړي. د مسؤلین په خبره د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې خدمتي مرکزونه فعال دي او خلکو ته د تذکرو د ویش ترڅنګ پکې نور اړوند خدمتونه وړاندې کوي. دغه راز د یاد ولایت اوسیدونکي هم د پخوا په پرتله د تذکرو اخیستلو او نور اړوند برخو کې اسانتیاوې رامنځته کولو خبر ورکوي. بیا هم ستونزې شته، موږ غواړو چې ستونزې حل شي. لکه مرکز ته ډېر تحقیق دی، مرکز کې چې درته وایم خپله سترګو مې لیدلی حال چې ډېر تکلیف دی. هلته ځای پردی وي، هلته ستونزې دي، پردي ولایت وي. موږ غواړو چې دغه کارونه ټول موږ ته باید خپل ولایت ته کړي. لکه د نوم اصلاح شوه، د کالونو اصلاح شوه، دلته د ورور سره ورور عمر ټکر کې شوي دغه اصلاح شوه. ستونزې شته، ډېرې ستونزې باید موږ غواړو چې دلته خپل ولایتونو ته ورکړي، دلته اصلاح کړي. د مرکز کابل څخه خلاص شي ځکه چې دلته ډېرې ستونزې دي. کور الحمدلله ښه کارمندون کور آکي ښه کوي، روغ کوي او انتظار په چا ډیر نه کوي. در نه چې د انتظارونه په چا کوي. خو دا وجه ده چې دلته ګڼه ګوڼه زیاته د خلک ډیر دي. دې وجه نه کور لږ تنه لیکيږي. نور الحمدلله کور خپل په مخه نه. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې یو د اسانه خدمات مرکز او دوه د الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې فعالې دي چې ښځینه او نارینه غوښتونکو ته د نوي الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره اړوند خدمتونه ترسره کوي.